د شدیدو طوفانونو له راتلو د مخه په طبیعت کې کوم بدلونونه منځته راځي دا هر سره په دې ویډیو کې کتلای شئ. د طبیعت له مخې د طوفان له واقع کېدو څخه وړاندې په ونو، مرغانو او څارویو کې بدلونونه څرګندېږي چې طبیعي او د ډول له مخې هم خورا عجیب وي. دلته شپږ هغه طبیعي بدلونونه درپېژنو چې د طوفان له پیښېدو څخه مخکې واقع کېږي. حتی ځینې وخت نه غواړئ د هوا حالاتو د وړاندوینې راپور واورئ، خو طبیعت تاسو ته فقط دا اټکلوي چې باران کېږي یا نه کېږي. ځکه دا طریقې په تېر وختونو کې هم د طبیعي پیښو د اټکل لپاره کارېدلې. واقعیت دا دی چې د طوفان او ګرد و باد له راتلو مخکې تر ټولو لومړی د مرغانو او حیواناتو په مزاج کې بدلون ښکاره کېږي. لومړی د ونو پاڼې رنګ بدلوي. د پخوانیو خلکو دا کیسه واقعا مستنده ده چې ویل به یې د طوفان راتلو مخکې معمولا د رطوبت کچه لوړیږي، نو په دې صورت کې د ونو د پاڼو رنګ ژیړیږي او بالاخره رژیږي. د معمول په ډول هغه پاڼې چې رنګ یې مخکې ژیړ وي تر ټولو ژر ځمکې ته لویږي او باد هغه ځای پر ځای کوي. دوهم، حشرات ناقراره وي. ماهرین وایي له باران څخه وړاندې په هوا کې د اټموسفیر فشار راټیټیږي. کله چې دا فشار راټیټ شي ټول حشرات بېحالي او ناقراري کوي او د یو ځای کېدو او راټولېدو لپاره دلچسپي ښیي. د دې لپاره څېړونکو د دوه ډوله حشرو یو د بل سره د جنجال چلند ته کتنه کړې چې دا دوه ډوله حشرې ورته غبرګونونه لري. د څېړونکو په خبره کله چې دوی احساس کوو چې باران کېږي نو تر ټولو ډېر دغو حشراتو د راټولېدو او یو ځای کېدو هڅه کوله. دریم، مرغان تر ټولو لرې او مخکې غږونه احساسوي. ښایي مرغان وتښتي. په 2014 میلادي کال کې څېړونکو د سپیرکونډکو مرغیو د هغه ډلې د مهاجرت اړوند مغشوش شول کوم چې د امریکا د ټینسي ایالت له غرونو څخه یې ناڅاپي الوت کړی و. یا د مرغانو هر یوې په انفرادي ډول سفر کړی و، په داسې حال کې چې طوفان لا 560 میله لرې را روان و. د طبیعت حالت هم هیڅ بدلون نو موندلی چې دوی ته خبر ورکړي ان د باد سرعت، باران او اټموسفیر فشارونه لا نو بدل شوي. وروسته چې طوفان تیر شو دا مرغۍ بیرته راستنې شوې. څېړونکي وایي مرغان تر ټولو لرې او مخکې غږونه احساسوي چې انسان یې نه اوري. څلورم، د هوا بوی بدلیږي. یوازې تاسو نه یاست چې تر باران وړاندې د ځمکې نرم او ځانګړی بوی حس کوئ، خو تاسو دا ښه پېژنئ کیمیاوي فرموله ده کله چې طوفان رانږدې کېږي طبعا د اوزون مالیکولونه ځمکې ته نږدې کېږي تر دې اندازې چې د انسان پوزې ته رسېږي. پنځم، د شاتو مچۍ سخت کار کوي. د جینسکي زراعي پوهنتون څېړنې وړاندیز کوي چې د شاتو مچۍ د باران وړاندوینه کولی شي. کله چې باران کېږي نو دوی خپل د ضرورت وړ خواړه ذخیره کوي او په یو لړ هغو خاصو موقعګانو کې مصرفوي چې اړتیا ورته ولري. ساینسپوهانو له یوې میاشتې څخه د ډېر وخت لپاره له 300 مچیو څخه نظارت وکړ او دا په زړه پورې څه یې وموندل چې تر باران یوه ورځ مخکې لا د شاتو مچۍ له معمول څخه زیات کار کوي او 80% د خواړو په ژر راټولولو مصرفوي، ځکه دوی نه غواړي د باران ورېدو پر مهال خواړه ولټوي. شپږم، سپي عصباني کېږي. سپي هم د تندر او طوفان پر مهال ویریږي او تر یادو دوو طبیعي پیښو پیل کېدو مخکې د خپلو اړینو توکو په ژر راټولولو پیل کوي. د ویترنري کارپوهان شک لري چې ان سپي د موسم وړاندوینه هم کولی شي، ځکه دوی د اټموسفیر د فشار سره یو ځای تغییر کوي. دغه راز د رعد و برق، ټیټ غږونه او ساکن برق مخکې له دې چې انسان یې حس کړي سپي احساس کوي. دا بدلونونه ډېر اسانه سپي عصباني او قهرجن کولی شي او ښایي د یوې طبیعي پیښې رامنځته کېدو څخه مخکې ستاسو سپي هم د تمې خلاف ژر تر ژره خپل ځانونه پټ کړي.